جوړې بدې شاړې کړم ښایسته. د مالیې وزارت او ډي پی ورلډ شرکت ترمنځ د پانګونې شرطپاڼه لاسلیک شوه. د مالیې وزارت او ډي پی ورلډ شرکت ترمنځ نن د روان 1404 لمریز کال د قوس میاشتې په 14مه نېټه د ریاست الوزراء په اقتصادي معاونیت کې د پانګونې شرطپاڼه لاسلیک شوه. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د دفتر عمومي رییس مفتي عبدالله عزام په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل دغه شرطپاڼه به هغو تړونونو او بهرنۍ پانګونې ته لار هواره کړي چې له مخې به یې د هېواد سوداګریز بندرونه عصري او په نوې ټکنالوژۍ سمبال شي. ښاغلي عزام زیاته کړه د یادې شرطپاڼې په رڼا کې به راتلونکي قراردادونه د دې وړتیا ولري چې په اړوندو بندرونو کې د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تاسیسات پراخ، عملیاتي او مدیریتي چارې به د پرمختللو تجهیزاتو پر مټ ترسره او ټول فعالیتونه به د نړیوالو معیارونو مطابق ترسره کیږي. د دې شرطپاڼې پر بنسټ به په لومړي پړاو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حیرتان بندر، په دوهم پړاو کې به د افغانستان او پاکستان د فرضي کرښې پر سر د تورخم بندر په عصري وسایلو سمبال او زیربنایي چارې به یې د نړیوالو معیارونو سره سم معیاري شي. ورپسې به دا لړۍ د هېواد نورو لوژستیکي لیکو، اقتصادي زونونو او ملي پروژو ته هم پراختیا پیدا کړي. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.